هغه طالب علم چې د حضرت شیخ صاحب خادم مو په وخت د شهادت کې ورسره هم موجود و هغه وایي چې کله حضرت شیخ صاحب دفن شو نو په هغه شپه باندې سهار د مانځه نه د بانګ نه وړاندې ما خوب ولید چې شیخ صاحب راغی او ما ته غوسه شو او ورته ما ته وایي چې ته درس له نه دی ناوخته د پاسه درس له راځي چې موږ درس له که نه بیا هغه وایي بېګا مې دا خوب ولیده حضرت شیخ صاحب په دارالعلوم نعمانیه مسند درس ته راغی مفتی صاحب مفتی حسن جان صاحب دامت برکاتهم العالیه په درس باندې موجود دی او حضرت شیخ راغی او حضرت شیخ چې دی دا مفتی حسن جان صاحب شونډې ښکلې کړې او ورته یې چې مفتی صاحب تا نه ستا په دې فیصله ډېر زیات خوشحاله یم ستا نه ستا په دې فیصله ډېر زیات خوشحاله یم د هغه فیصله دا وه چې په دارالعلوم نعمانیه کې به د حضرت شیخ صاحب چې کوم د حدیثو کتابونه وو هغه به زمونږ برادر مکرم حضرت شیخ انیس احمد صاحب پړاوهي نو دې او بله دا خبره وکړله چې طالبانو ته زما چې کوم شاګردان دي او ما سره موجوده بالفعل شاګردان دي نو وایي هغوی ته دا یقین دهاني ورکړي چې انشاءالله العزیز تاسو ته به زمانه انیس احمد صاحب شیخ الحدیث انیس احمد صاحب دغه حدیث بهترین انداز سره پړاوهي لہذا د دارالعلوم نعمانیه دا تمام طلباء کرامو ته زه مبارکبادي ورکوم چې تاسو متعلقه تاسو ته حضرت شیخ پیغام درکو او دویمه یې دا خبره وکړه چې د وفادارۍ ثبوت به ورکوې د ځای نه به خوځې د ځای نه به خوځې د ځای نه به خوځې لږ تیز ووایه د ځای نه به خوځې د ځای نه به خوځې نه د ځای نه به نه خوځې انشاءالله العزیز او زمونږ هم ته یقین مستحکم دی چې انشاءالله په هغې طرز باندې به زمونږ دغه برادر مکرم حضرت شیخ الحدیث انیس احمد صاحب تاسو ته همدغه د حدیثو درس پړاوهي دې وخت کې زمونږ تمام اکابر مشران اساتذه کرام د دارالعلوم حقانیه اګوړه خټک هغوی د تعزیتي پروګرام ته راورسېدل موږ ورته خیر مقدم وایو هرکلی ورته وایو د هغوی نه دغه نه وړاندې زه دې وخت کې دغه ورکوم دا ورته تعزیتي دوه څلورو خبرو ته ځکه موږ خبره جدا کړه اوس خبره زمونږ ټوله تعزیتي کلماتو ته شوه نو تعزیتي کلماتو ته د پیر صباح پیر صاحب فرزند ارجمن جناب حضرت